بسم الله الرحمن الرحیم. دیولسم صنف فزیک موضوع میخانیکي انډول ده. دا چې د فزیک تعریفونه هم د لسم صنف په برخه کې زیات کړي دي، په هغې باندې ډېر زیات بحث کړی ده. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو کولی سئ هغه موضوع در سره تعقیب کړئ، ویې ګورئ تر څو په تعریفونو باندې وپوهېږئ. نو په دې برخه کې د یولسم ټولګي مستقیما میخانیکي انډول تشریح کوو او په دې باندې بحث کوو. لومړنۍ موضوع د یولسم ټولګي میخانیکي انډول ده. دا چې د فزیک په مهمو څانګو کې مو موضوعات څانګې ولوستلې او له هغې څخه یوه مهمه څانګه یې میخانیک فزیک و. میخانیک فزیک د میخانیکي انډول د میخانیک فزیک هغه د مهمترینو یا د مهمو موضوعاتو څخه یوه مهمه موضوع ده او په ورځني ژوند کې میخانیکي انډول ډیر زیات او ځانګړی ارزښت لري. لکه د مثال په ډول باندې په مختلفو ماشینونو، رافعو، قوو کې میخانیکي انډول باید په نظر کې ونیول سي. میخانیکي انډول باید له نظره ونه غورځول سي تر څو پورې یو کار په سم او منظم ډول باندې ترسره شي. د دې لپاره میخانیکي انډول د ځمکې په مخ باندې ثبات منځته راوړی ده او د ژوندیو اجسامو لپاره د هغوی د ژوند لپاره یې زمینه برابره کړې ده. د مثال په ډول باندې میخانیکي انډول که چېرته موږ وغواړو چې قوې په نظر کې ونیسو، د قوو په ترتیب کې میخانیکي انډول باید وکارول شي. میخانیکي انډول باید له نظره ونه غورځېږي. او همدارنګه نور داسې موضوعات د یو جسم د انتقال لپاره یا د یو جسم د ایښودلو لپاره که موږ چېرته وغواړو چې یو جسم چېرته کېږدو، نو د دې لپاره باید میخانیکي انډول په نظر کې ونیول سي. لکه د مثال په ډول غواړم چې دا قلم دلته کېږدمه چې تر څو پرې ثابت پاتې سي، نو دا باید میخانیکي انډول په نظر کې ونیول سي. که ونه نیول سي نو جسم لویږي، غورځېږي او په سم ډول باندې یو کار ترسره کېدلی نه شي یا سرته نه شي رسېدلی. نو په همدې اساس باندې میخانیکي انډول داسې تعریفوو: د مختلفو قوو تر اغېزې لاندې د یو جسم تعادل ته میخانیکي انډول ویل کېږي. یا لکه تاسو مخکې اول وار په شکل کې وکتل، کله چې یو څوک مثلا یوه برخه رنګ کوي یا یو دیوال رنګ کوي، نو د دې دیوال د رنګ کولو لپاره که چېرته زینت ورته ایښودل سوی وي، نو که د دې برخې د رنګولو لپاره ضرور دا ده چې دی باید د خپل ځان د ثابت ساتلو لپاره یا د ثابت پاتې کېدلو لپاره میخانیکي انډول په نظر کې ونیول شي. یا مختلفو جسمونو په جوړښت کې میخانیکي انډول باید په نظر کې نیول شوی وي. میخانیکي انډول باید له نظره ونه غورځېږي تر څو پورې کار په سم ډول باندې سرته ورسېږي. یو بل تعریف هم ورته کولی شو او هغه تعریف په دې ډول باندې چې میخانیکي انډول د هغه انډول څخه عبارت ده چې په یو جسم باندې د موجوده ټولو قوو الجبري مجموعه باید صفر شي. دا موضوع مو د میخانیکي انډول په برخه کې درلودله. هیله او امید ده تاسو میخانیکي انډول باندې پوه سوي یاست. بله موضوع مو قوه ده. قوه بهترینه موضوع ده د فزیک په برخه کې او ډېر زیات مسایل په خپل بر کې نیسي. قوه یا فورس څنګه یې تعریفوو؟ قوه هغه عامل ده چې ساکن جسم متحرک او متحرک جسم ساکن کړي. یو تعریف دا ده. دویم تعریف: قوه هغه عامل ده چې د یو جسم په شکل او حالت کې تغییر رامنځته کوي. نو د دې لپاره چې جسم په شکل او حالت کې څنګه تغییر رامنځته کولی شي، غواړم چې په دې موضوع باندې په لږه اندازه باندې بحث وکړو. مثلا دا یو لوښی ده او په دې وخت کې جوړ ده، سالم شکل لري، مګرم که چېرته دا مات سوی وي، د دې لوښي دا شکل په دې ډول باندې وي، حتمي ده چې لومړنی فکر به د هر چا سره همدا پیدا کېږي چې جسم باندې قوې تاثیر کړی ده، یا مثلا دا ګلاس لوېدلی ده، یا مثلا په دې باندې یوې قوې اغېزه کړې ده تر څو پورې شکل څنګه سوی ده، تغییر سوی ده. یا په بل عبارت باندې که چېرته د دوو موټرو تصادم ترسره کېږي یا دوی مخامخ ټکر کېږي، اولنی فکر به د هر چا سره همدغه وي چې د نوموړو موټرو په شکل کې څومره تغییر واقع سوی دی. علت پکې څه شی دی؟ علت دا ده چې قوه د دې عامل کېږي تر څو پورې د جسم په شکل کې څه شی واقع سي، تغییر واقع سي. او په حالت کې تغییر واقع کېدلی سي. مثلا که چېرته یو جسم دلته موقعیت ولري،
دا د جسم لومړنی موقعیت وي او په بل ځل باندې جسم انتقال شوی همدغې نقطې ته د A له موقعیت څخه جسم د B موقعیت ته انتقال شوی ده نو لومړنی فکر به د هر چا سره په دې برخه کې دا وي چې نوموړي جسم باندې قوې تاثیر کړی تر څو له A موقعیت څخه و B موقعیت ته څه ډول شي انتقال شي دا و د قوې حالت چې موږ په دې برخه کې هغه تفصیل مو وړاندې کړل راځو په دې برخه کې د قوې ځانګړتیاوې پېژنو چې یوه قوه د خپله ځانه سره څه ځانګړتیاوې لري کومې مهمې ځانګړتیاوې لري د قوې ځانګړتیاوې د قوې ځانګړتیاوې په لاندې برخو کې تشریح کوو اول قوه د جسم په شکل کې تغییر رامنځته کوي یو قوه د جسم په شکل کې تغییر رامنځته کوي دویم قوه په سترګو نه لیدل کېږي مګر تغییرات یې حس کولی شو څه معنا مثلا که موږ تاسو یو جسم په وزن کولو کې فکر وکوو نو د دې لپاره موږ هغه د هغې وزن په سترګو باندې نسو لیدلی مګر احساس کولی شو هغه مقدار سنجولی شو په هغه باندې یو سنجش کېدلی شي یا مثلا که چېرته دوه موټرې سره ټکر کېږي نو په دې وخت کې هغه د قوې شکل نسو کتلی هېڅوک هم د دې شکل په مفهوم نسي افاده کولی مګر هم د هغې تغیرات کتلی شي د هغې هغه حالت څخه پوهېدلی شي بل دریم ځانګړتیا یې دا ده چې قوه د جسم په مسیر کې تغییر رامنځته کولی شي قوه سبب د دې کېږي چې د هغې په مسیر کې تغییر رامنځته کړي معنا دا شوله که چېرته یو جسم د حرکت په حال کې وي قوه د دې سبب کېږي چې جسم د سکون حالت ته راوکاږي لکه د استحکاک قوه هر جسم چې د حرکت په حال کې وي همیشه د هغې په مقابل کې د استحکاک قوه عمل ترسره کوي او د استحکاک قوې کار دا ده چې تر څو پورې جسمونه د حرکت څخه وژغوري او د سکون حالت ته یې واقع کړي دا و د قوې ځانګړتیاوې بل قوه یو وکتوري کمیت ډېر مهم بحث ده د فزیک په برخه کې یا بالخصوص د قوو په برخه کې ډېر مهم بحث ده که چیرې په یو جسم باندې قوه تاثیر وکوي نو قوه لاندې درې مهمې برخې منځته راوړي یا لاندې درې مهمې برخې موږ پکې افاده کولی شو یو له هغې څخه اول د قوې د تاثیر نقطه دویم د قوې مقدار دریم د قوې جهت معنا دا سوال کله چې په یو جسم باندې قوه تاثیر کوي لاندې درې برخې پکې افاده کېدلی شي یا لاندې درې برخو باندې موږ تاسو کولی شو بحث وکړو یا په دغو برخو باندې باید ځان پوه کړو یو د قوې د تاثیر نقطه همیشه به قوه په یو جسم باندې تاثیر نقطه لري ځکه په وایرلس ډول باندې یا بغیر د یو دوه جسمونو د تصادم څخه قوه واقع کېدلی نشي یا له یو جسم څخه بل جسم ته قوه انتقالېدلی نشي دویم د قوې مقدار د قوې مقدار که چېرته په یو جسم باندې د قوې مقدار زیات واقع سي د هغه حرکت یا د هغه په شکل کې به زیات تغییر واقع شوی او که کم واقع سي بیا د هغه په شکل یا حالت کې به تغییر کم واقع شوی وي بل د قوې جهت حتمي ده چې قوه به جهت ولري د دې لپاره چې په دغو مسایلو باندې پوه سو یو مثال ورته ورکوو چې تر څو په درې واړو مسایلو باندې وپوهېږو مثلا که دا یو پنډوسکی یا توپ وي او دا پنډوسکی په همدغه نقطه کې په پښه باندې ووهل شي
معنا به داسې چې نوموړي جسم ته په همدغه نقطه کې قوه انتقال شوې ده. که چېرته دا پنډوسکی ودیعې موقعیت ته ورسیږي، یعنې تر دې موقعیته پورې راورسیږي، نو فرق به یې د بي د نقطې و د سي د نقطې سره دا وي چې دا د سي شکل سي نقطه فرق به دا وي. که چېرته جسم یا پنډوسکی له ا څخه و بي ته ورسیږي، معنا دا سوله چې دغه قوې مقدار کم ده و نسبت د سي نقطې ته چې دا جسم رسېدلی. او که چېرته پنډوسکی له دې نقطې څخه په حرکت باندې پیل وکوي او د سي نقطې ته ورسیږي، معنا او مفهوم دا ده چې د ا د بي د نقطې په نسبت یا هغه د اول حالت په نسبت باندې د قوې مقدار ورته څه ډول سوی ده؟ اضافه سوی ده. دا د قوې مقدار ول او دا د تاثیر نقطه ده. که چېرته د تاثیر نقطه واقع نسي، نوموړی پنډوسکی حرکت ترسره کولی نسي او د خپل ځان لپاره یو جهت واقع کولی نسي. درېیم، معلومداره خبره ده چې له کومې نقطې څخه هم په جسم باندې عمل ترسره شو د قوې په یو لوري به ورته ښیي، په یو لوري باندې باید حرکت ترسره کړي. لکه مثلا موږ اوس واضح ویلی شو چې جسم مو په همدغه ښي لوري باندې حرکت ترسره کولی شي. کله چې یوه قوه جهت ولري، مقدار ولري او د تاثیر نقطه ولري، نو په لحاظه اوس ویلی شو چې قوه یو وکتوري کمیت. یو دویمه خبر، هغه وکتور چې د قوې هغه وکتور چې د قوې مفهوم افاده کوي عبارت د قوې د وکتور څخه ده. او بل دغه وکتور باید د قوې په ډول باندې د همدغو دریو نقطو نښان ورته ورکړي یا د دغو دریو نقطو مفهوم ورته افاده کړي یا دغه نقطې باید پکې موجودې وي. مثلا د ا وکتور دا وکتور باید درې نقطې ولري یا همدغه درې ځانګړتیاوې باید ولري. اول، دا د وکتور مبدا ده. د وکتور مبدا ته د تاثیر نقطه وایي. یو. دویم، د وکتور جهت. د وکتور جهت ته د قوې جهت وایي. د قوې جهت وایي. بل د وکتور مقدار. د وکتور مقدار. د وکتور مقدار ته د قوې مقدار وای او همدغه وکتور ته د قوې وکتور ویل کېږي. پورتني وکتور ته د قوې وکتور وای. دا هغه موضوع کوم چې د قوې قوه یو وکتوري کمیت ده. دا مفهوم په همدغه برخه کې تاسو ته وړاندې کړم. بل راځو د قوې په برخه کې یوه بله مهمه موضوع چې هغه مو هم د قوې ډولونه دي. د قوې ډولونه دا چې د قوو د ډولونو مقدار زیات ده، نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې په همدغه برخه کې څو مهمې قوې موږ تاسو ذکر کوو او ورته په لنډ ډول باندې تعریفونه وړاندې کوو. اول، د ځمکې د جاذبې قوه. دویم، د استحکاک قوه. دریم، د ارتجاعیت قوه. څلورم، د عدالت قوه. پنځم، د برق قوه. شپږم، د مقناطیس قوه. هر یو په لنډ ډول باندې واضح کولی شو. اول،
د ځمکې د جاذبې قوه د ځمکې د جاذبې قوې د هغې قوې څخه عبارت ده چې ټول اجسام له پورته څخه په ښکته لوري باندې راغورځوي. معنا دا ده کوم جسمونه یا څه جسمونه چې موږ تاسو د ځمکې پر سطحه باندې ګورو چې وزن ولري او کثافت یې د هوا د کثافت څخه زیات وي نو هغه به د ځمکې پر لوري باندې راوغورځېږي. له هر لوري څخه د ځمکې پر لوري باندې راکش کېږي. ځکه ویلی شو چې په ټول طبیعت کې تر ټولو نه لوی یا غټ مقناطیس څه ده هغه ځمکه ده او ټول جسمونه د خپل ځان په لوري باندې راکاږي. نو په همدغې قوې ته د ځمکې د جاذبې قوه ویل کېږي. او یو شی باید له یاده ونوځي چې د جسمونو وزن چې ده هغه په خپله باندې د جاذبې د قوې له جنسه ده. بل د استحکاک قوه څنګه تعریفولی شو؟ غواړو د استحکاک په قوه باندې بحث وکړو. د استحکاک قوه د یوې بلې قوې عامل کېدله، یعنې دا معنا چې یوه بله قوه باید موجوده وي تر څو پر د استحکاک قوه منځته راسي. خود به خوده لکه څنګه د جاذبې قوه ده داسې منځته واقع کېدلی نسي، یعنې یوه یا دویمه قوه باید موجوده وي. د استحکاک قوه همیشه د حرکت موانع ګرځي او همیشه د متحرک جسم د حرکت د جهت برخلاف عمل ترسره کوي. نو داسې تعریفوو د هغې قوې څخه عبارت ده چې د اجسامو د حرکت موانع ګرځي. مثلا دا یو متحرک جسم که یې دې لوري چېرته په همدغه جهت باندې وي نو فکر به دا کېږي یا همیشه به مو سوچ او فکر دا وي چې نوموړې قوې د دې په مخالف جهت باندې عمل ترسره کړی ده. او د استحکاک قوه همیشه جسمونه د حرکت څخه سکون حالت ته راکوي. لکه یو مثال ورکوو، که چیرې یو موټر باندې د موټر یا د هغه د انجن قوه موجوده وي نو متحرک جسم به د حرکت په حال کې وي. خو که چیرته دغه د موټر قوه په موټر باندې قطع سي د څه فاصلې طی کولو څخه وروسته به متحرک جسم ودرېږي، د سکون حالت به غوره کړي. علت یې څه پېښ شول چې متحرک جسم ودرېد؟ ولې حرکت ته ادامه ورنه کړه؟ جسم خو د نیوټن د دریم قانون په اساس باندې عطالت یا انرشیا یعنې دی باید خپل حالت د حرکت وساتي. ولې ونه سو ساتلی؟ علت یې پکې دا شول چې د استحکاک قوه موجوده وه. دریم د ارتجاعیت قوه. ارتجاعیت قوه هم لکه څنګه چې د استحکاک قوه ویله یوې بلې قوې ته ضرورت لري تر څو پر هغه قوه موجوده وي چې د ارتجاعیت قوه ورنه ترلاسه سي. معنا دا ده که چېرته موږ تاسو یو ربړ کش کړو یا مثلا که چېرته موږ تاسو یو فنر کش کړو، دا فنر ده، دا فنر مو کش کړ، دا بالفرض د فنر عادي حالت ده. اوس په د دویم حالت کې فنر کش کوو نو حتمي ده چې د فنر حلقې به په یوه اندازه باندې د اول حالت په نسبت باندې فاصله زیاته ولري، مثلا بي. اوس که چیرته په دې حالت کې فنر پرېښودل سي نو خپل حالت ته به بیرته راګرځي. دغه د حالت د راګرځېدلو ته قوه چې کومه موجوده ده دغې قوې ته د ارتجاعیت قوه ویل کېږي. او دغه قوه یو بلې قوې ته ضرورت و، یو بله قوه موجوده وه چې د هغې په اساس باندې ترلاسه شو. لکه د مثال په ډول باندې که موږ تاسو چیرته همدغه یو فنر په نظر کې ونیسو نو دا فنر که چیرته په عادي حالت کې وي دا بالفرض د سکون حالت ده. که دغه د سکون حالت څخه وایستل شي یوه عضلاتي قوې ورباندې تاثیر وکول که پرېښودل سي نو آیا فکر خو دا ده چې بیرته به له خپل لومړني حالت ته د ګرځېدو هڅه وکوي. همدغه قوې چې فنر یې پورته کش کړ همدغې ته د ارتجاعیت یا بیرته ګرځېدو قوه ویلی شو. څلورم د عطالت قوه. د عطالت قوه د نیوټن قانون کې ډیر واضح تعریف لري. دا د دې لپاره تر څو پورې موږ تاسو هغه روانو درسونو باندې د هغوی د تعقیب لپاره یو ډېره ښه زمینه برابره ده تر څو پورې موږ دغه موضوعات په همدغه برخه کې په پراخ ډول باندې تشریح کړو. د عطالت قوه د یو جسم د خپل حالت د ساتلو هڅې ته قوې ته د عطالت قوه ویل کېږي. د مثال په ډول باندې که چېرته یو متحرک جسم د سکون په حالت کې وي او له سکون له حالت او دلته یو څوک په دغه موټر کې ولاړ وي نو که دغه موټر چېرته حرکت پیل کی نو دغه کس یا شخص به د شا په لوري باندې د ړنګېدو په هڅه کې سي یا د ړنګېدو په هڅه کې به راسي. یا مثلا یو موټر د حرکت په حال کې واقع ده او یو څوک د هغه په شاتنۍ برخه کې ولاړ ده نو که یو دم چېرته بریک وهل کېږي نو دغه د یو څوک به د مخې په لوري باندې ولیږي. علت پکې څه شی ده؟ سي جسم د خپل حالت د ساتلو هڅه کوي. همدغه د ساتلو هڅې قوې ته د عطالت قوه ویلی شو.
او بله د برق قوه څنګه مطالعه کولی شو؟ واضح معلومداره خبره ده، موږ تاسو د برقونو سره تر دې حده پورې ډېر زیات بلد یو. د برق هم د جریان څخه ترلاسه شوې قوې ته د برق قوه ویل کېږي. او د مقناطیس قوه واضح معلومه خبره ده چې مقناطیسونه قوې لري، دا چې دا کوچني مقناطیسونه دي او ځمکه په ټول کې یا په عموم کې لویه قوه ده یا په اصطلاح باندې لوی مقناطیس ده، نو د هغې قوې زیاته ده. د مقناطیس قوې ته مقناطیسي قوه ویل کېږي. د نن ورځې درس مو همدومره و. هیله امید دا ده چې تاسو به پر اعظمي استفاده ورنه کړې وي. تر بیا ښې چاپ.